دیندار به جوړو بچ ان شاء الله. او دویم نمبر تاسو ګورئ د تاسو بچو خدمونه کړي دي لکه سات وروسته به دیو ته پګړۍ دستارونه به سر شي. د بناتو جنکو مدرسه ده هغوی هم د بخاري شریف ختم شوی ستاسو بچیانو ته الله دا اعزاز ورکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث حاصل کو د انبیو میراث حاصل کو هغوی هم دغه لوی مرتبې ته ورسېدل الله ورته د اعزاز ور نصیب کو الحمدلله. ګورئ تاسو به کله سوچ نه وي کړی د یو چا په بچي تکلیف وي دنیا کې دا بچی څوک د اسبابو په درجه کې د تکلیف نه بچ کړي موږ نو تاسو ډېر لوی شکریا ادا کوو احسان مو. زه بله ورځ کوهاټ ته تلم کرنګ ته تلم بیا هلته ورغلم کوم ماشومان چې هغه ډیم کې ډوب شوي دي شهیدان شوي دي ډېر دردمنده سانحه وه زړه دردونکي هلته د یو سوړ ماحول و دې کې یو دوه ماشومان چې کوم په دا ډوبېدو په وخت کې یو چا رانیولې دي کښتۍ ته یې راچولې غاړې ته کړي دي د ماشومان ما خوا ته راغله د ما سره مېله سو ډېر معصومې چهرې وې ما د خپل زړه کې سوچ کوو مې د دې ماشومانو والدین د دې خاندانونو به زندګي بر پوره ژوند او زندګي د هغه چا احسانمند وي شکریا به ادا کوي چا چې دا په د اوبو کې بچ کړي په دومره معمولي تکلیف نه د بچ کولو باندې دومره ډېر شکریا ادا کوو احسانمند اوسېږو زندګي بر لیکن سوچ هم کړی دی را روانه تباهي ډېره لویه تباهي ده حدیث کې راځي انسان به دومره وجاړي د سترو کې به اوښکې ختمې شي د دننه نه به وینې را شروع شي دا علما قاریان د مدرسو والا زموږ ستاسو بچي او بچیانې د دغې لوی تباهۍ او هلاکت نه بچ کوي محترم دا زموږ او ستاسو محسنین دي دا زموږ او ستاسو خیرخواهان دي قسم دی پر مخه د ځمکه باندې د دې خلکو نه بل لوی خیرخواهان زموږ او ستاسو نشته او زموږ ستاسو ورسره سره لیه ده محترم نن یو عالم ته په دغه معاشره کې د یوې ژړا او د یو ډم نه کم نظر کولی شي زموږ تاسو سلوک سوي د مدرسې جومات عالم خالص نن هم تاسو هسې د مهنګایي په دا دور کې راشئ یو مدرسه کې د یو عالم د تنخوا تپوس وکړئ د یو قاري صاحب د ستاسو بچو ته چې دین ورښیي تاسو تعظیم چې چا ژوندی ساتلی دی چا چې په دې معاشره کې د حلال او حرامو تمیز ساتلی دی نن هم 10,000 15,000 دغه تنخواګانې دي چې د چا په لاکو ګزاره نه کېږي بهر بله ورځ پېښور کې مې د شپې بیان کوو نه وخت ما دا خبره وکړله خوا ته مې یو مولي صاحب ناست ما ته وایي زما اوس هم 6,000 تنخوا د پبو کې زما یو شاګرد امام و ماشومانو ته به سبقونه وي بیا بل کال یې زه راغلم دی هغه امامت پرېښی و ما ورته ویل پلنکې ولې دې امامت پرېښی دی ما ته وایي خلکو به 15,000 روپۍ تنخوا راکول هغه به یې په قسطونو راکول او موږ خلکو سوچ دا وي مړه بس دې خلکو ته به کې الله برکت اچوي یقین وکړه محترمه دا موږ ځان ته دوکه ورکوو بلکې ځان ته نه نعوذ بالله خدای ته دوکه ورکوو زموږ علاقه کې یو ما ته وایي تاسو مولایانو ته به د 15,000 کې خدای برکت اچوي ما ورته ویل چې راځه ما سره په دې مدرسې کې یو مدرس عالم غوندې کې ژوند تېروه د امام غوندې کې د پابندۍ ژوند تېروه ما ورته ویل 10,000 به درته زه ماهانه د جب نه درکوم ډېر ریورس ګیر ولګو ما ورته ویل عجیبه خبره ما له 15,000 کې برکت باندې ځان له ورته 10,000 کې نه تیار مونږ خلکو سوچ دا وي چې دغه علما دغه قاریان څه ضرورت نه لري محترمو دا ضرورت لري دا مشکلات لري دا زموږ استادو غوندې کې انسانان دي لیکن دوی خپل ضرورت تباو کړي دي مجبوره چې دیو ته پته ده مونږ د هغه بې رحمه معاشره کې ژوند تېرو د کومه معاشرې زما یو مسلمان ورور چې نن په یو ډم باندې د 10 لک روپۍ خو لګوي لیکن په یو عالم او قاري صاحب باندې 10,000 روپۍ لګول د ضمیر او ذهن د بری هغه ته پته ده مونږ په هغه معاشره کې اوسېږو د کومه معاشرې زما یو مسلمان ورور چې کوم بچي باندې انګریزي تعلیم حاصلوي 10,000 20,000 تر 50,000 روپۍ پورې د هغه ماهانه فیس ورکوي ضرورت یې پوره کوي لیکن که کم بچے مدرسے ترازی التور تکاری سے مولوی سے بھی ویلا بچے 500 روپے پیس براوڑی 1,000 روپے پیس براوڑی بیا مونږ خلک خد جماعت مدرسې نه مراد سکول جوړ کړو داسې معاشره کې مجبور دی چې خپل ضرورت تباه وکړي او دا یاد وساتئ الله به تپوس کوي خامخا تاسو دا د یورپ معاشره مطالعه کوئ ګورئ د یهود او نصارا دي په باطل دین دي
دا وی دین ته الله قرآن کې خواهشات ویلي دا وی دین نه دی پاتې دا وی خواهشات دي دغه خلکو خپل مذهبي ادارې خپل مذهبي خلک د خپلو ځانونو سره په کاروبارونو کې تجارتونو کې شریک کړي د دې حصه کړي ده مونږ تاسو ځانونو ته مسلمانانو وایي تر اوسه پورې برکت وسره برکت هم صرف مولا قاری د پاره مونږ ځان دیو جن محترمو نن هر ملګری د اعظمو کې رضان سره په زنانه ناری دا چې موږ بر دې مدرسې سره تعاون کوو دې ضرورت به پوره کوو دا به زموږ سره زموږ کاروبار کې زموږ زمیندار کې زموږ په تنخواګانو کې زموږ په تجارتونو کې بر دې مدرسې زموږ سره یې سوي دا به ورسره پوره کوو ان شاء الله نن تاسو ماشومان ته نو تاسو مو مشران ته ان شاء الله پورا کو بور سره ځکه غب لګوم ملګرو سره تاسو ګورئ د پنجابیان وی کنه د شیطان مالدار خلک تاسو ګورئ د تبلیغي ملګرو د وځو کې دیو زیات تدیو به درته وي دا منځونو دغه سي حالت وي غریبانو روزو دغه سي حالت وي زستایر نو کو ګناه کبیره کې الله دې رحم وکړي لیکن تاسو ورسئ د یو سیټ 15 کارخانه په ځای چلیږي نمون کې پکې کې قحط تیر شو دوړو کله یو عذاب کله یو مصیبت کله بل مصیبت دا اوس د پیښور درناکه حادثه چې وشوله او زمون خلک په میډیا تاسو ګورئ چغې لګئ بس وړه ګران کې پټرول ګران کې خو امن راکې امن مو مولې دي مشکلات شته هغه خلک هلته تاسو ورسئ خره مزید ژوند تېرئ نه قحطونه شته نه بل څه شته صدقه ترد البلا هغه خلکو د تاسو ورسئ د منځونو خو دغه سي حل دی لیکن هغوی خپل مدرسې خپل جوماتونه خپل علما خپل دیندار خلک مالامال کړي ته ورځه د هغوی جوماتونو کې هغوی د عیسیګان لګېدلي زمونږ کې شمسي نه چپل کړه ته وچلې هغوی ملایان ښه ګاډو کې ګرځي زمونږ غریب ته موټرسایکل دی د پنجاب کراچۍ ته تاسو ورسئ د هغوی طالبانو ته په مدرسو کې فریجونه د ګډانو چلو د غوښو نه ډک زمون کې پکې کې من ټول کال تیر شي مونږ کله د منظر ونه ګورو زمون پښتنو چرته ګټ چیلې راوځي د طالبانو ته هم مشهور متل وي پښتانه سره لګاته نه بلکې خو 15 روپۍ د الله لپاره کې خرج کړي ځان کې سخا پیدا کوي بخل لري کوي دا رب وعده ده ان تنصر الله ينصركم تاسو د رب د دین مدد وکړي رب بر تاسو مدد وکړي قسم دې رب ډېر غیرتی ذات دی تاسو پر خپل والونو کې دې خلکو یې سو کوي دې مدرسو یې سو کوي به تاسو اثرات وګورئ خپل مال کې زیادت به وګورئ خپل مال کې خیر او عافیت به وګورئ د رب وعده به ته وګورئ رب ډېر غیرتی ذات دی یو کال کم از کم دغه وکا کته تاوان کو تا زیادت په خپل سترګو ورکه تو راشه سره جرمداري شریکو به دی ان شاء الله شریکو به چې قیمت ورځ الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ملاویږو ورته به ویل چې الله پیغمبره زه ډېر کمزور یم زما عملونه کمزور یو لیکن الله پیغمبر یو عمل وکړو په غیر اتر فخر دی سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبره کله چې دنیا کفر راجم شوه زمونږ دا دیری مدرسې دا جمعتونه دا علماء کمزوري کول الله پیغمبره هغه وخت ما د خپل بچی د خپل نونې راغستې وا ما ندی سره نیمه کړې وا ما ندی سره شریک کړې وا ما سره دی وارثانو حساب کې کړې وا الله پیغمبره کله چې ور بل شوه د وخت د ابراهیم د سوزولو کوشش کړو هغه وخت کې زده نمرود د ملګرو په صبر کې راو ملاړ زره وخت د ابراهیم د ملګرو په صبر کې ولاړو زره وخت د فرعون د ملګرو په صبر کې راو ملاړ زره وخت د موسی د ملګرو په صبر کې ولاړو الله پیغمبره زره د ظالمانو جماعت مدرسې د ګيري پګړې او د شملې د دشمنانو صبر کې راو ملاړ زستاره دغه بارسارو چې زماني ظلم جبر قبول کړو مشکلات بدلیو تکالیف برداشت کول فقر باقی برداشت کول الله پیغمبره په دغه ټاټ او چټای ژوند او زندگی تیرا ولا دستاره دغه وارثانو سره ولاړو الحمدلله ودرېګو بور سره